په خوست کې د اسد 28مه له انګلیسي اشغالګرو څخه د خپلواکۍ 103مه کلیزه د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې ونمندل شوه. د جوړو شویو پرتمینو مراسمو په لړ کې خوست ولي ویل هر هغه چا چې هیواد ته خپلواکي راوړې وي موږ ورته درناوی کوو. د په ورته وخت کې پر امنیتي ځواکونو هم غږ وکړ چې د خلکو سره غوره چلند وکړي. موږ دا په ډاګه بیا وایو هر اشغالګر چې راځي افغانستان ته د هغې په مقابل کې به درېږو، جهاد به کوو، قرباني به ورکوو، ولو که تبه کېږو، مړه کېږو، شهیدان کېږو، د هغې پروا نه لرو. د غونډې ګډونوالو ویل دا خپلواکي د شاه امان الله خان او نورو غازیانو د قربانۍ په لړ کې ترلاسه شوې ده او پکار ده چې هر څوک یې درناوی وکړي. دوی د غازی امان الله قربانۍ ته په اشاره ویل موږ ټولو ته پکار ده چې د غازیانو او شهیدانو د وینو درناوی وساتو او له اختلاف ډډه وکړو. په یوه کنجو کنار کې د جشن ازادۍ لمانځل کېدلې او موږ په اطرافو کې به همدغه وحشي ځناورو د دنیا یرغلګرو موږ د افغانستان مظلوم ملت د خپلو خړو بټونو لاندې کول، چپې به اچولې، موږ تنکي ګولالي د مدرسې طالبان او د عام ولس نوجوانانو په شهادت رسول. خو لله الحمد نننی جشن په داسې یوه فضا کې لمانځو چې د هغې هغه شنې سترګې د دې وحشتونه د افغانستان د مقدسې خاورې نه په ډېرو ټیټو سترګو الله جل شانه وبسل. بالاخره وروستني انګریزان چې د دوی په مشرتابه کې غازي امان الله خان موجود و، موږ یو لوی تاریخ د افغانستان لرو. موږ له چنګیزیانو نه هم خپلواکي ترلاسه کړې، موږ له روسانو نه هم ازادي ترلاسه کړې او اوس بالاخره له امریکایانو او له نړیوالو اشغالګرو یرغلګرو نه هم ازادي ترلاسه کړه. الله دې موږ ته د دې ازادۍ ساتنه ورسره نصیب وګرځوي. په غونډه کې د دې ټولو ترڅنګ په هغو افغانانو چې له هیواده د باندې تښتېدلي د دې غږ وشو چې د خپل هیواد د بیا رغونې په برخه کې له کومې ویرې پرته خدمت ته دوام ورکړي. د وینولو په خبره هر هغه څوک چې ملت، خاورې او نورو ملي ارزښتونو ته درناوی نه ساتي زموږ سره ځای نه لري. د غونډې ګډونوالو په خپلمنځي یووالي ټینګار وکړ او دا یې د خپلواکۍ ساتلو لومړی ګام یاد کړ. د مراسمو په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي پریډ او ورزشي نمایشات اجرا شول چې دا شیبې ګډونوالو ته لا هم په زړه پورې وې.